د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي و دیوانه بابا ته ولاړ سه، ها زورور دی سوال پر لار قبلوینه. دیوانه بابا د یو زیارت نوم دی چې په خیبر پښتونخوا کې د سوات او بنیر پر لویه لار پروت دی. وایي چې یو هلک پر یوې نجلۍ مین و. نجلۍ ته چې هر څونه مرکې ور واستولې، مور و پلار یې نه ورکوله. خسر ته یې ډېرې ننواتې او زارۍ وکړې، خو هېڅ ګټه یې ونه کړه. خسر یې ویل خدای یو مالګو تروې دي که لور درکم. آخر هلک ناچاره سو، کوډو او تعویذونو ته یې مخه کړه. یو چا ورته ویل چې د دیوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډېر رسنده پیر دی، هېڅ څوک خالي لاس نه پرېږدي، ډېر مینان ورځي او سوالونه یې قبلیږي. هلک چې دا خبره واورېده نو د دیوانه بابا د زیارت خوا ته روان سو. لږ مزل چې یې وکړ نو په لاره کې یو بل ځوان ولید چې هغه هم د دیوانه بابا زیارت ته روان و. د پوښتنه ځنځ وکړ چې ځوانه د څه لپاره دیوانه بابا ته ځې؟ هغه وویل چې زه پر یوې نجلۍ مین یم، خو پلار یې نه راکوي. ده ورته ویل چې زه هم ستا په شان مشکل لرم، پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار ناځوانه یې نه راکوي. ما ویل دیوانه بابا ته به ورسم، کیدای سي چې هلته مې خدای د دیوانه بابا له برکته سوال قبول کړي. په لاره کې دواړو مینانو خپله کیسه تېره کړه او یو بل ته د خپلې مینې کور کلی هم ور وښود. د خدای کارونه دي، یوه نجلۍ د یوه او بل نجلۍ د بل هلک خور وه. یو هلک بل ته ویل چې دیوانه بابا ته ولې ځو؟ دا فیصله خو زما او ستا په لاس کې ده، ته ما ته خپله خور راکه او زه به خپله خور تا ته درکم. دا خبره دواړو ومنله او بیرته خپلو کورو ته راوګرځېدل. کله چې ځوانان کلي ته راغلل نو هر یو خپل مور و پلار قانع کړل، مرکې راغلې او د دواړو نجونو ستن او تار یې یوړل. خلک حیران سول او له مینانو څخه یې وپوښتل چې ستاسو مور او پلار خو اول په دې کار نه و راضي، اوس یې څنګه دې کار ته غاړه کښېښول؟ هلکانو د دیوانه بابا د زیارت کیسه ورته وکړه. تر دې وروسته چې به څوک مین سو او د نجلۍ پلار او مور به نجلۍ نه ورکوله، نو خلکو به مین ته ویل چې د دیوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډېر لوی پیر دی، هېڅ یو مین تش لاس نه ایله کوي، ان دا چې په لاره کې یې مراد ورپوره کوي. وروسته دا باور او عقیده په لنډۍ واوښته. کله چې به یو مین ته خپله معشوقه نه وررسېدله نو خلکو به دا لنډۍ ورته ویله: و دیوانه بابا ته ولاړ سه، ها زورور دی سوال پر لاره قبلوینه. یادونه: دا متل د افغانستان په خوست، پکتیا، مشرقي ولایتونو او خیبر پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې د دوو اړخونو په یوه کار کې ګټه وي او یا په یوه کار کې سره جوړ سي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1489 شمسي کال د کب د میاشتې پر 25مه نیټه په کابل کې له ښاغلي پیر محمد کاروان څخه اورېدلې ده. نوموړی د خوست ولایت تڼیو ولسوالۍ د نریزي کلي اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي: و دیوانه بابا ته ولاړ سه، ها زورور دی سوال پر لاره قبلوینه.